دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه نن پنجشنبه د 1403 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب میاشتې 18 نیټه ده. زه فهیم الافغان یم. پام وکړئ د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه د دې مهال مهمو خبرونو ته. د میدان وردګو بڼوال وایي په مناسبه کچه ورښتونو او اوبو د زیاتوالي له امله د تیر په پرتله د مڼو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو زیاتوي چې د سړو خونو او بازار نه شتون له ستونزو سره مخ کړي دي. نور حال زموږ د همکار فضل رحیم عابد په راپور کې. مڼې د میدان وردګو ولایت د بڼوالو کلنۍ خاري ده چې اوس یې راټولولو او پلورلو وخت دی. د دغه ولایت بڼوال وایي روان کال په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات د پام وړ زیات شوي. وایي ښه بازار او د سړو خونو نشتون د دوی پر وړاندې لوی خنډ دی. نظر په تیر کال ته حاصلات ښه دي، ښه او بازارونه خراب دي. په نظر پر اوس کال ته سکل بازار ډیر خراب ده، اصلا خریدار نشته تر اوسه. نګوره په باغو کې هر سړي خرید کړي دي د لوجه چې خریدار نشته، نو چې خریداران نشته بازار خراب ده، حاصلات ښه وسکه. تجاران په داسې باید سړی نه غواړي چې بالکل دهقان ته هیڅ هم نه جوړیږي پکې، نو باید دولت دې ته داسې یو سړی خونې جوړې کړي او باید نورو ملکونو سره تنها په پاکستان باندې موږ تاسو باید اکتفا ونه کړو، باید موږ تاسو همسایه هیوادونو ته نور مڼه هم انتقال سي. تنها مڼه نه مونږ نور میوې هم باید نور هیوادونو ته لاړ شي تر څو پورې بزګر دهقان ته څه جوړ سي. چې موږ باندې په څه کال بوغه خو ایدات خو بازار ډیر خراب ده، دومره خراب ده چې بیخي به اندازې خراب ده. موږ د سړک د خدای لپاره سړک په سر باندې مڼه خرڅو، د سړک په سر مڼه باندې داسې مڼه چې 200 روپۍ مڼه موږ په 50 روپۍ ورکو. دا غرور جن موږ ته باید دولت ورور جن یو زمينه مساعده کی ورور جن موږ ته هغه وکړي چې د بازار پیدا کړي. موږ مڼه نو موږ غریب خلک اوسو، بیچاره خلک اوسو. د دغه ولایت د کرنې او بولګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې روان کال په میدان وردګو ولایت کې د مڼو په حاصلاتو کې تر 10% زیاتوالی راغلی. په وینا یې د بڼوالو غوښتنې او ستونزې پر ځای دي او کوښښ کوي د دغه ولایت مڼو ته ښه بازار پیدا کړي. سږکال د مڼو حاصلات فوق العاده ښه دي. د تیرو کالو په نسبت باندې د 15 نه تر 10% پورې د حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د مڼو او اکثریت غلجاتو او حبوباتو په ټولو کې د زراعتي تولیداتو متاسفانه د بازارونو مشکل تر اوسه تقریبا په خپل ځای دی. لکه پخوا موږ مارکیټ نه درلود، اساک هم موږ د داسې یو معضلې سره مخ یو. په بار مو دا موضوع د مقاماتو سره د کرنې وزارت سره د نورو ذیدخلو ادارو سره شریکه کړي. د میدان وردګو ولایت مڼې چې په نړیوالو بازارونو کې مشهورې وي، خو روان کال د یاد ولایت بڼوالان وایي چې حاصلات یې د پخوا په پرتله ډیر زیات او بازار یې بې خونده دی. دوی لا مسؤلینو د برخې ته د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي. اسلامي امارت ته د سوداګریزو بندونو عصري کول او د زیربناو پراختیا لومړیتوب لري. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي اسلامي امارت د سوداګرۍ د ودې په موخه د سوداګریزو بندرونو عصري کول او د زیربناو پراختیا په خپلو لومړیتوبونو کې نیولې ده. په نننۍ نړۍ کې د هیوادونو پر اقتصادي پرمختګ او د ټولنې په هوساینه کې سوداګري پیر او پلور هم رول لري. اسلامي امارت د سوداګرۍ اهمیت ته په کتو دې برخې ته پوره پاملرنه کړې ده او هڅه یې دا ده چې خپله سوداګري زیاته کړي. اسلامي امارت په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي دي. د دې هڅو ښکاره بیلګه د صادراتو په کچه کې زیاتوالی دی. د یاد معاونیت په وینا سره له دې چې لا هم د سوداګرۍ د کسر کچه لوړه ده، خو د سوداګرۍ په برخه کې د شته کسر د له منځه وړلو په موخه کره او دقیق پلانونه چمتو شوي او د سوداګرۍ سکتور د پیاوړتیا په خاطر زیربناوې چې مهمه برخه یې د سوداګریزو بندرونو پراختیا او په عصري وسایلو سمبالول دي د رغولو په حال کې دي. د هیواد په 12 ګمرکونو کې الکترونیکي سکرینونو نصبول د ګمرکونو د عصري کولو ښه بیلګه ده. اقتصادي معاونیت زیاتوي د افغانستان مهم او فعال سوداګریز بندرونه تورغونډۍ، اسلام قلعه، زرنج، سپین بولدک، غلام خان، تورخم، عقینه، حیرتان او شیرخان دي. اوس مهال دا بندرونه فعال او په ورځني ډول ترې په زرګونه ټنه صادراتي او وارداتي توکي انتقالیږي. له همدې بندرونو څخه په شفاف او د برېښنایي سیستم پر مټ ورځني ډول میلیونونه افغاني عواید راټولیږي چې د خپله د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې رغنده رول لوبولی دی.
په شمال کې د 209 الفتح قل اردو مسؤلینو د پوځي وسایطو او تجهیزاتو د فعالولو په برخه کې د خپلو ځواکونو له لوړ ظرفیت څخه یادونه وکړه. دوی وایي چې په تیرو 3 کلونو کې شاوخوا 15,000 بېلابېل ډوله پوځي وسایط یې په کور دننه له شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې رغولي دي. له بلخ څخه عبدالرحمن عاطف نور حال راکوي. د ملي دفاع وزارت د تخنیکی چارو عمومي رئیس د 209 الفتح قل اردو له ورکشاپ څخه د لیدنې پر مهال وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته 80 سلنه له کاره لوېدلي وسایط د افغان انجینرانو لخوا رغول شوي دي. 80% کار خلاص شوی، ترمیم بعض لږ شان پاتې وسایل هغه الحمدلله ثبت ټول شوی دی، ترمیم روان دی. د تاسې وینئ چې دلته د ترمیم روان دی، الحمدلله ښه لایق قدرونه لرو. پاینده کې به انشاءالله موږ دې ته متوجه یو متعهد یو. له بلې خوا د 209 الفتح قل اردو درستیزوال ویل چې د تیرو 3 کلونو پر مهال په دغه مرکز کې 15,040 زغروال او نور بېلابېل ډوله وسایط رغول شوي دي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې دغه وسایط د یاد قل اردو د تخنیکي ټیم لخوا فعاله شوي دي. چې په دا 3 کالو کې موږ د الفتح قل اردو 209 الفتح قل اردو په ورکشاپو کې موږ انجینرانو افغانانو انجینرانو چې جوړ کړي دي هغه 15,040 اراده مختلف نوع وسایط جوړ شوي دي، چې د جملې د هغې نه 910 لنجرې دي او 409 هموي ټانګونه دي، 254 انټرنیشنل موټر دي، 21 وسایط ثقیله دي او اندر کما 21 اراده تانګ امرب ضربتی دي او 3 دي اراده موټرسایکل دي، 4 ټایره نظامی او 945 وسایط مختلف نوع جوړ شوي دي. ورته مهال د 209 الفتح قل اردو تخنیکی انجینرانو د خپل وړتیاو څخه د ډاډ ورکولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې له شته امکاناتو څخه به د دغو وسایطو او پوځي تجهیزاتو د بیا رغولو او فعالولو لپاره ګټه واخلي. انجینرهای افغان که از توانایی گپ داره که ماشین گیربکس کلی سیستم که پرزاد موجود است یا ترمیم میکنه، ما دید مشکل ما نداریم در اینجا، فقط کار سرش مساعد روان است، جریان داره، کار رفته رایی است. انشالله پرزجات برای ما اکمال میشه. میایه پرزجات از خود که از هست از اون پرزجات ما میتونیم مساعد را هم ترمیم اساسی، هم جاریه، هم وسطی، همش مکمل بکنیم. د یادونې وړ ده چې د هیواد په شمال کې د 209 الفتح قل اردو د قمندانۍ مسؤلین هوډ لري څو پاتې له کاره لوېدلي پوځي وسایط او تجهیزات هم فعال کړي چې دمګړۍ د بېلابېلو وسایطو په بیا رغونې چټک کار روان دی. د عبدالرحمن راشد او د ډنمارک د کډوالو ټولنې مسؤلینو لیدنه له افغان کډوالو سره په مرستو خبرې شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالرحمن راشد د ډنمارک د کډوالو ټولنې د پروګرامونو د برخې مرستیال احمدزیه معیار او مرستیال هناروز حالوي سره په خپل کاري دفتر کې لیدنه کړې. په دې لیدنه کې د پروژو د پلي کېدو په برخه کې په لاسته راوړنې او ستونزو او د همکارۍ د هوکړه لیکونو په اړه خبرې شوي دي. هناروز حالوي په افغانستان کې د ډنمارک د کډوالو د ټولنې د فعالیت د پیل، خدمتونو او کړنو په اړه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال ته بشپړ معلومات ورکړي. نوموړي ویلي د ډنمارک د کډوالو ټولنه په افغانستان کې د سرپناهو جوړولو، د معیشت پروګرام، د محافظتي نغدي مرستې او د کوچنیو کاروبارونو په برخه کې فعالیتونه د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له همکارۍ او همغږۍ سره په عملي توګه پرمخ وړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال ویلي د ټولو همکاره سازمانونو فعالیتونه باید د کډوالو اړوند وي او د دې وزارت له همغږۍ او همکارۍ سره ترسره شي. نوموړي زیاته کړې باید بېځایه شوو او کډوالو ته ځانګړې پاملرنه وشي. دغه راز عبدالرحمن راشد د اسلامي امارت د اصولو سره برابر د همکارو بنسټونو د فعالیتونو پر ترسره کولو ټینګار کړی او د بېځایه شوو او کډوالو لپاره یې د ښوونه او روغتیایي برخو کې د هر اړخیزه مرستو د دوام غوښتنه کړې. پکتیا کې یو روغتیایي کلینیک له بیا رغونې او تجهیز وروسته پرانیستل شو. دغه روغتیایي کلینیک په شواک ولسوالۍ کې د ناروغانو پر مخ پرانیستل شو چې د ناروغانو لپاره به اولیه روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. له نږدې اته میاشتني ځنډ وروسته د شواک ولسوالۍ په لرې پرته سیمه شبه کې یو فرعي روغتیایي کلینیک بیا ترمیم او د ناروغانو په مخ پرانیستل شو. د مسؤلینو په وینا دغه روغتیایي مرکز له څه ځنډ وروسته بیا فعال او د فعالېدو سره سم پکې د ځینو نویو جوړېدونکو ساختماني چارو د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه.
اوس دغه فعالیت پرانیسته وشوه ان شاء الله دین وروسته به دغه خلکو دغه قوم او ورسره نږدې ولسوالۍ ټول مسي مشکلات ان شاء الله حلېږي او د دې ترڅنګ د دې پرانیستې د بیا فعالیت ترڅنګ ان شاء الله دلته ساختماني ځینې انتظار خونې سیوانه نظام انتظار خونه او مرده زنانه انتظار خونه هم جوړیږي او دوه ټایلټ فلش ټایلټ جوړیږي او ورسره د سولر سیستم هم جوړیږي او په څنګه کې ورسره د واټر پوینټس ورته فلټر شوی وبو دغه لپاره هم سیستم جوړیږي دغه اوس یو مریض له دازې تر ګردې زوړي یا تر خوست پورې وړي یا یو بل لوی بازار ته ورسې د خپل مریض ډېر سخت مشقت وي په دا لارو باندې وړل د خو یقینا یو عذاب دی او مشقت دی لله الحمد ستا کور ته دننه ستا په پټي کې دننه ستا د کور مخته دلته الله تعالی نعمت درکړی دی موږ به شکریا ادا کوو. د سیمې اوسیدونکي د دې روغتیايي مرکز په فعالیدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې خدمات یې لا پراخ او 24 ساعتونو ته وغځول شي. خپل ایمو مریضانو ورارم پلار کې وفات شو او نور شده اوس د کلینیک خلاص شو. موږ ډیر خوشاله یو ډیر منندوی د پی امام حسینا تقریبا 15 کلی لري د کوم داسې صحیح دي چې د کلینیک ته د رسیدګۍ د لپاره د موټر لارې سرکونه دغه غټ مشکلات دي. موږ د دې مؤسسینه دا اعلان لرو چې مقصد دغه کلینیک چې د 24 ساعته فعال وساتي. په شپږ ولسوالۍ کې دغه روغتیايي مرکز داسې مهال فعالېږي چې د دې سیمې خلک د مخابراتي شبکو پوهنې او ګڼ نور اولي خدماتو هم بې برخې پاتې دي او د اړوند مسؤلینو د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. درنو لیدونکو زموږ د دې مهال خبرونه همدومره وو چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.